پخوانۍ زمانې کیسه ده. په یو کلي کې یو ښځه او خاوند اوسېده. د ښځې نوم فرزانه و. فرزانه د رنګه ډېره توره وه او خاوند به نه وه خوښه او د سړي نوم زین و. زین به د خپل کلي نه لرې یو بل کلي ته تلو او هلته به یې خیر غوښتو. یارونو قسم د وسه کیږي راکې کار نشم کولی 2 خپې مې ماتې دي. ژر ورځه حیران یم ستا د 2 خپې ماتې دي او ته د دونه لرې نه څنګه راځې. یارور تا ته څه پته ده زه خو ډېر په راښکلو دې ځای ته راځم ما ته خو ډېر تکلیف وي. زین ډېر غټ دوکهباز او کنجوس هم وي. په دې کار کې خو سمه ډېره پیسه ده د ورځې 50,000 روپۍ ګټم ځونه خو ښه خلک نشي ګټلی. دقسې به زین روزانه خیر غوښتو او پیسې به یې جمع کولې. نو یو ورځ ورته فرزانه وایي یه سړیه روزانه رامنده ده دال خورې نن خو لږه غوښه راوړه. یالله خیر یالله خیر دا اوس د کوم ځای نه رالو جوړې پیریان دي یالله ته مونږ ته خیر کړي. و سړیه پیریان نه دي زه یمه ګوره ما پسې ټوکې مه کوه توره یم الله پیدا کړې یمه دې کې زما څه ګناه ده. او دقه شان به دي دواړه هره ورځ جنګونه وو. په دې کلي کې یو بل هلک و چې نامه فرید وه. فرید د میوو یو ورکوټی شان دوکان و. لږ ساعت پس زین فرید له لاړ شي او زین ورته وایي وایه که نه میوه ارزانه ده که ګرانه. میوه خو به در کم خو یو تپوس مې درنه کوم ما وی کلي کې نسکار دی کار له چېرته ځې؟ زه خو نورآباد کلي ته ځمه هلته مې د کپړو غټه کارخانه ده او ډېر ښایسته کار مې چلیږي. ښځه اوس شابه ماله یو ارزانه شان میوه راکه کور کې مې خوا ساتلې ده هغې لې وړوه. دې نه پس فرید ټوله خرابه او ارزانه میوه راغونډه کي او زین له یې ورکي. او زین کور ته راشي او هغه میوه خپلې ښځې له ورکي او وایي ورته دا ولې تورې میوه مې درله راوړه اوس ورته کښېنه او خوره. و سړیه یو خو یو میاشت پس میوه راوړې او هغه هم ټوله خرابه. ډېرې کیسې مه کوه که خورې وخوره او که نه خورې او ویې نه خورې دا تور مخ دې نیولې. دقسې ورځې تېرېدې. یو ورځ زین روان و چې یو ښایسته شان نجلۍ ولیدله چې خفه ولاړه ده او موټرسایکل ورته خراب شوی دی. نو زین ورته ودرېږي او وایي ورته ته ولې داسې خفه ولاړی څه مسله ده درته ما ته ووایه زه به یې درله حل کړم. یاره دا موټرسایکل مې خراب شوی دی اور څوک شته چې مدد مې وکړي. زه تیلې بیله دې ته خفه یې زه یم که نه زه به یې درله مصري له بوځم اور سم به یې کړم. دې نه پس زین د دې جینۍ دا موټرسایکل مصري له بوځي او سم یې کړي ورله. دا ولې جینۍ موټرسایکل مې درله سم کو. ستاسو ډېره مهرباني ډېره شکریه. ښه دا راته اوس ووایه چې د موبایل نمبر دې څه دی؟ زما په موبایل نمبر باندې څه کې؟ نه هسې لږ په کار مې دی. ښځه صحیح ده ولیکه. اور دقسې زین اور د دې جینۍ ګپ شپ شروع شي. ښه جینۍ دا راته ووایه ستا نوم څه دی؟ زما نوم الینا دی خو دا راته ووایه ستا نوم څه دی او کاروبار څه کې؟ زما نوم زین دی او زما نورآباد کې غټ د کپړو کاروبار دی. اور دقسې به دوی روزانه خبرې هم کولې او ملاقاتونه به هم کول. نو یو ورځ د زین ګاونډی زین د الینا سره وویني او کور ته ورله لاړ شي او ښځې ته ورله ووایي